د هر قسم پریشانۍ او مصیبت د ختمولو دپاره د یو وارثو وظیفه که یو انسان راونیسي، الله جل جلاله به تمام پریشانۍ او تمام مصایب او تکالیف الله جل جلاله ختم کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، نن درته د هر قسم پریشانۍ او د سختۍ او د مصیبت د ختمولو دپاره د یو وارثو وظیفه درته ښیم. او کوم یو کس چې د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې د یو وارثو وظیفه شروع وکړي، الله رب العالمین به د هغه انسان تمام تکلیفونه، سختۍ او مصیبتونه ختم کړي او الله جل جلاله به د دې انسان سره غیبي امداد کوي. الله جل جلاله به د هر راحت نه، د هر سختۍ نه به الله جل جلاله راحت نصیب کی او الله جل جلاله به د تمام مشکلات اوار کی. عزتمندو، کله کله چې انسان په دنیا کې وسیږي نو د مختلفو حالاتو سره د انسان مخامخ کیږي. کله د انسان په څه نه څه مصیبت کې ګیر شي او بیا دې د هغې د لاسه ډېر سخت پریشانه وي. بیا دې ته کوشش کوي چې د دې مصیبت او د دې آفت او د دې پریشانۍ نه به موږ څنګه خلاص شو. د دغې مصیبت، پریشانۍ او د تکلیف نه د نجات موندلو دپاره د یو وارثو وظیفه که دننه راونیسئ، د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې وکړئ، څومره پریشانۍ او څومره مشکلات او څومره تکالیف چې تاته وي نو دې ته به الله جل شانه غیبي امداد به درسره کوي او الله جل شانه به ستاسو تمام پریشانۍ مصیبتونه ختموي. دې نه علاوه که یو انسان په ډېرو سختو حالاتو کې ګیر شو او د هغې سختو حالاتو نه وتل د ده مشکل نه وي نو ډېرې دا وظیفه راونیسي، الله جل جلاله به د دې انسان تمامې سختۍ اسانې کړي، غیبي امداد به سره الله تعالی کوي. نو محترم راځئ، د یا وارثو دا د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی. دا وظیفه درته ښیم او د دې وظیفې چې کومه طریقه ده نو هغه طریقه هم درته ښیم. انشاءالله د دې وظیفې نه پس به الله جل جلاله ستاسو تمام مشکلات او تمام پریشانۍ به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې یا وارثو وظیفه چې کله کې د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې دې سره 5 واړه وخته مونځ به پابندۍ سره کوئ. بیا بالخصوص د ماښام او د ماسخوتن په منځ په دا کوم چې منځنۍ سره په دې کې به 1000 ځله د یا وارثو وظیفه کوي، یعنی 1000 ځله به ووایئ یا وارثو یا وارثو یا وارثو. طریقې دا ده چې کله دا وظیفه شروع کړئ مخکې به 11 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او بیا به 1000 ځله یا وارثو ووایئ. خو شروع کې به داسې کله چې 11 ځله په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایئ بیا به ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به اللهم یا وارثو یا وارثو یا وارثو یا وارثو. اول ځل باندې به اللهم ووایئ او بیا په آخر کې ټول به وایئ یا وارثو یا وارثو یا وارثو. او چې کله آخر وخت شي نو په آخر وخت کې به ووایئ جل جلاله او بیا په آخر کې 11 کرته درود شریف ووایئ. دا عمل به تاسو تر د همیش دپاره جاري ساتئ، یعنی تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې ستاسو مشکلات حل شوي نه وي، د مشکلاتو نه تاسو ته نجات میلاو شوی نه وي، تر د هغې پورې دا وظیفه کوئ. دا هم ممکنه ده چې الله جل جلاله به تمام مشکلات د ستاسو په یو ورځ کې دننه ختم کړي او دا هم ممکنه ده چې الله جل جلاله به ستاسو تمام مشکلات او پریشانۍ دا به الله جل جلاله په 2-3 ورځو کې ختم کړي. هغه د ستا د اعتقاد عقیدې پورې خاص ده. عزتمندو، یو ډېره مبارکه وظیفه مې درته وښوله، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.